تاسو چې لکه اوس مونږ ګورو کنه نو اوس پخوا به وکیلان بس ټول سړي به وو، اوس پکې زیاتې زنانه هم راغلي دي. جی سر. بنسبت سړو زنانه هم زیاتې شوي دي. جی سر. داسې ده. جی سر. اوس دا ده چې مې بي اویرنس ډېر شوی زمونږ پښتون کلچر کې هغې وي چې لکه ضروري نه ده چې جینۍ یا کورټس له ځي یا وکالت له ځي نو هغه به لکه غلطه جینۍ وي که نه، لکه دا ورډ نه یوز کول پکار، خو لکه زموږ سوسایټي کې دا نیریټیو دی چې د وکالت از ناٹ ا نوبل پروفیشن ایون فار ا میل ایز ویل. نو بیا فیمیل لپاره خو بیا هغې وي چې لکه دا بیخي نوبل پروفیشن نه دی، خو دا ده چې لکه څنګه یو آفیس جاب وي هلته میل کولیګز وي، دغه شانتې کورټس هم وي هلته میل کولیګز وي، دلته هم وي، هلته هم یو آفیس وي دلته هم آفیس وي. خو بس دا یي چې لکه یو کورټس هلته کورټس وغیره نه یو بیل پلیټ فارم نه یي، دلته دا وي. ایون دلته جرنالیزم کې به هم تاسو بیل سټوډیوز وي، بیل سیټ اپ وي، آفیس سیټ اپ هم بیل وي، زمونږ هم دغه شان سیټ اپ وي. لکه ایز سچ څه ډفرنټ شیز نه دی، خو زمونږ خلکو ته یو ډېر ډفرنټ شیز جوړ کړی. صحیح. فلمونه ګورې؟ دی سر. ښه، نو لا سره به ریلیټډ زیاتره ګورې؟ نه سر، مونږ وایو چې لکه زمونږ مایند لک ډایورټ شي، لک ډفرنټ شیزونه هم ګورې. لکه مونږ خو زیاتر ګورو که نه په دې فلمونو کې زیاتر چې کوم نن دا کوټ کچهري به کې ډېر دا سر هغې شیز هم زمونږ دا خلک ډېر سپویل کړي دي، لکه هغه شان سیسټم نه وي چې څنګه موویز کې ښایي یا ډرامو کې ښایي چې یو دا بدلي ډېر ډفرنټ دي سر. دا سوال مې ځکه وکړ چې ما فلمونه ګورم چې ما دا څنګه چلي. نه سر ډېر لکه اوس تاسو ناست یې، لکه فار ایگزامپل که زه تاسو وایم نو تاسو یو جج یې، دا خو دا یې چې لکه هغې له پوره پراپر سیټ اپ جوړ کړي، یو سټیج شان دی څنګه چې تاسو جرنلیسټ جوړوئ هغه شان پوره ډیکورم یې جوړ کړي، سایډ ته ورته یو دوه کسان ناست وي لکه ټایپسټ شي او یو فلم جوړوي پوره. نه فلم نه سر، خو دا چې لکه دا یو پراپر آفیس وي، څنګه تاسو د باس آفیس ته دی او هغې ته خبره کوئ، لاندې چیرز ناست دي نو مونږ ورته ناست یو نو مونږ ورته خبره کنوی کوو، خو دا چې لکه ډېر وکیلان ورته را روان دي نو بیا مونږ د نمبر هغه کوو چې لکه کم کس مخکې دی نو هغه به مخکې خپل خبره کنوی کړي، مونږ به وایي پسې خبره کنوی کو. صحیح. لکه فلمونو کې خو هغه باقاعده یو کیس تیار وي، هغې دپاره باقاعده دلیلونه یو ارګو کوي بل ارګو کوي. سر دا اپ ټو سم ایکسټینټ دا ټیک وي، دا دواړه یو سایډ نه یو کس لګیایي، خو دلته دا یي چې لکه یو کس خبره ختمه کړي نو بل بیا خبره سټارټ کړي، هغه هلته خو والا ډېر ډراماټیک سینس ورکړي او شاته ورپسې اټوټیونز هم ولګوي. خو زه په یو لفظ زه کنفیوز یم، زه کنفیوز دا یم چې میجارټي فلمونه چې مونږ ګورو که نه نو هغې کې دغه وي چې لکه زه ګواه پیش کوم نو ګواه هغې په لاره مړ کړي که نه پرېږدي نه، میجارټي فلمونو کې هم دغه وي که نه. په څو فلمونو کې بیا چې دا نوی ټرینډ راغی چې یاره هغه وایي چې یاره اخر را ورسېده بیا کورټس ته وایي زه را ورسېدم نو هغه بیا بل وکیل وایي چې بهی دا تا ما ته نوټس نو راکړی، دا ته ما لږ نوټس راکړې، نو بیا هغه جج ورته وایي چې نه دا به ته اوس چې کوم نن سبا یا په نیکسټ پیشي باندې به دا پیش کړې. نو آیا دا لفظ پکې پکار دی چې ولې د هغې ژوند سکیور شي که نه چې بس هغه ګواهي ورکړي بس کیسه ختمه شي؟ نه سر یو خپل پراپر پروسیجر وي که نه، لکه داسې خو نه چې لاس نه کس رانیسه کورټس ته راوله چې آیا دا به ګواهي ورکړي. دا دی چې لکه اوس زه تاله دغه وایم نو ته خو به ژر خپل خلکو ته ووایې چې بهی دا سړی ګواهي به ورکوي، تاسو یې راټینګوئ چې کورټ ته در را نه شي. داسې ده؟ جی سر دا یي، خو لکه دا یي چې فایل کې د هغه نوم وي یا هغه آی وټنس وي، آی وټنس به تاسو پېژنئ کوم چشمدید ګواه چې کوم وي، زیاتر د هغې ګواهي وي، ایره غیره خو ته پکې اډ کولی هم نه شي، د چا فایل کې نوم وي کوم لیسټ آف وټنس کې هغه کس وي نو آیا هغه کس به ته راغواړې. خو دا ده چې زموږ سوسایټي کې یو دا خبره ده چې لکه هغه سترګو باندې څه هم وګوري، زموږ اسلام کې هم ده چې سچي ګواهي دینی یې نو هغه بیا نه راځي، لکه که هغه تاسو له فایده درکوي یا هغه ما له فایده راکوي نو هغه د سره وایي چې ما د اړو څه لیدلي نه دي، هغه ځان له کار ګوري، هغه چې او زه به ځم راځم او دا خو زه ځان له کار وګورم او ما ته دا واقعي کار وګوري. دا پخوا مونږ ورته بره په خپلو سترګو ولیده چې هغه رکشه والا غریب چې څوک ویشتې هغه یې اچول، هغه پولیس والا راټینګ هغه یې پرېښونه
وای چې راته به وځه یو خدای پاکه ما خو ښه کار کولو نو دا چې څومره خلک ګوري که نه دا ښه کار نه هغه خلک منې کېږي نه سر اسلام کې هم دی چې لکه ګواهي به ورکې او سچي ګواهي دینی نو که دونه آسان کار وي نو اسلام کې به د هغې ترغیب بیا نه راتلی خو ګواهي دینی خو دلته بیا به دوی سره څه کوي چې دا نن سبا خو چې ښه کار کوې نو هم د هغې به هم ته کنسیکوینسز بیر کې صحیح دی جی